السلام علیکم دوستانو، په نړۍ ویډیو کې کچرته تاسو خیال کړی وي په میسنجر کې په واتس اپ کې کله چې موږ ته څوک میسج ورولګي بیرته رنه ډیلیټ کی نو دا طریقه درته کوم چې تاسو څنګه کولای شئ چې هغه میسجان چې د ډیلیټ کړی وي تاسو نه تاسو یې وګورئ. دا ویډیو تاسو ما سره تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې بالکل همدا طریقه درته کوم. ګورئ په ډیر شک کې سړی غورځي کله چې تاسو ته یو کس میسجان ورولګي هغه بیرته تاسو نه ډیلیټ کی نو تاسو په سوچ کې وایي چې دا څنګه میسج وو. نو کچرته تاسو غواړئ چې موږ هغه میسجان وګورو کوم کسان چې موږ ته په میسنجر یا په واتس اپ کې ورولګي بیا ډیلیټ کې هغه میسجان کتل غواړئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ. په دې ویډیو کې همدا طریقه درته کوم دوستانو. ورځو همدې طریقې ته چې موږ تاسو څنګه په واتس اپ کې یا په میسنجر کې کوم کسان میسجان ورولګي رنه ډیلیټ کې هغه وګورو. تر ټولو مخکې دوستانو له دې څخه تاسو زموږ ویډیو در سره شیر کړئ. که څه پوښتنې کول غواړئ راته کمنټ کړئ. د ویډیو هم ضرور لایک کړئ دوستانو. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. که چیرته زموږ پاڼه مو فالو کړې وي نو د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ. دا په دې آل باندې کلیک کړئ. نو دوستانو د دې لپاره به تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. د دې لینک تاسو ته په اولنی کمنټ کې ملاوي شي. ګورئ کله چې په کمنټ کلیک وکړئ دلته کې داسې یو اپ لینک به وي. په هغه لینک باندې چې کلیک وکړئ دا اپ به تاسو خپل موبایل ته تر ټولو اول ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړو دوستانو دا اپ به تاسو آن کړئ. د آن کولو وروسته ګورئ په دې کې یو څه نه سیټینګ وي هغه به تاسو کوئ. ګورئ دلته کې دا اپشن دی په دې به ټیک مارک کړئ. کنټینیو باندې به دوستانو کلیک وکړئ. کله په کنټینیو باندې چې کلیک وکړئ ګورئ دې طریقې سره راځي. دلته کې به په انیبل پرمیشن اپشن باندې به کلیک کړئ. بیا تاسو دې طریقې سره سیټینګ ته بیایي. همدا اپ به وګورئ په دې اپ باندې به کلیک وکړئ. دا اپشن چې کوم دی دا به تاسو آن کړئ. د آن کولو وروسته ګورئ په دې طریقې سره کېدای شي تاسو ته یو میسج درکړي نو دا تاسو ولولئ. هغې وروسته دوستانو په دې طریقې سره ټیک مارک کړئ. اوکې بټن باندې کلیک وکړئ. بیرته له دې اپ څخه د سیټینګ څخه بیک همدې اپ ته راشئ. دلته کې تاسو ته کنټینیو اپشن درکوي. بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو دلته کې بیا تاسو ته وایي انیبل پرمیشن نو په دې بټن باندې کلیک کوو. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ دلته کې دا الاو اپشن دی. په دې الاو باندې کلیک کوو. بیا دوستانو دلته کې کنټینیو بټن درکوي نو په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. په کنټینیو باندې کلیک کولو سره ګورئ په دې طریقې سره راځي. اوس چې موږ ته څوک هم په میسنجر یا په واتس اپ کې میسجان ورولګي بیرته ډیلیټ کړي نو تاسو به څه کوئ. دلته کې به تاسو همدې اپ باندې کلیک وکړئ. را به شئ ګورئ دلته کې تاسو ته لیکلی دی آل میسیج. په دې باندې چې کلیک وکړئ کم میسجان چې تاسو ته راغلي وي هغه په میسنجر کې وي که په واتس اپ کې وي بیا که دی ډیلیټ کړی هم وي نو تاسو ته به دلته کې سیو پرته وي. هغه میسجان به تاسو دلته کې نه تاسو کتلی شئ دوستانو. دې سره دا هم کېږي کله چې تاسو ته په میسنجر باندې یا په واتس اپ باندې میسجان راشي له دې څخه تاسو وګورئ نو دې ته به دا پته نه لګېږي چې تاسو هغه میسجان کتلی هم دي. نو دا ډېر خوندور اپ ده. د دې لینک به تاسو ته په اولني کمنټ کې ملاو شي. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي له خپلو ملګرو سره حتما شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.